اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابی هریره رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړی دی چې قرآن شریف زده کړئ بیا یې لولئ، ځکه چې څوک قرآن شریف زده کړي او لولي یې او په تهجدو کې یې وایي، د هغه مثال د هغې تیلو په شان دی چې د مشکو نه ډک وي، چا د هغه خوشبويي په ټول مکان کې خورېږي. او چا چې قرآن شریف زده کړی او بیا اوده شو، د هغه مثال د هغې مشکو د تیلو دی چې د هغې خواله بند کړی شوی وي. یعنې چا چې قرآن شریف ولوستو، د هغه خبرګیري یې وکړه، د شپې یې په لمانځه کې تلاوت وکړي، د هغه مثال د هغې مشکو تیلو په شان دی. چا پرې ناستې وي او د ټول مکان یې خوشبويي کړی وي. دغسې د حفظ په تلاوت ټول مکان نور او برکتونو ډک وي. او که